وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي دا الله رب العزت په توفیق سره دا زمونږ یو سل درې پنځوستم نشست او ناسته ده. والا بندی چې ټولو طبیعت خراب کی. دا مسئله یاد کړئ، دا مانځه کې دا موبایل کولاو ساتل او په دې دا ټلۍ او دا هغه کارونه چې دې سره مونځ ګډوډ کېږي، خو بیا دا اوس ریاد ساتئ که چېرته موبایل دې ته کړنګېږي نو بندوئ، خپل مونځ هم خرابوي، د نورو هغه هم خرابوي. او په دې ځای کې به بعض د ځان نه داسې تقوادار جوړ کړي وي نه جي مانځه کې دننه یو. ښه نو ته چې دومره د مانځه قدر کوې خو دا موبایل به یې د مخکې نه سایلنټ ساتلی او که نه. اوس یو کار غلط وشو، د هغې مخنیوی پکار دی که نه. پرېږده اوس هسې مسله اړي ته خړي ته د ښې اړي ته خړي ته که پرېږده چې د نورو د مونځونه هم خراب شي او زما دا هم خراب شي، دا خو غلطه طریقه شو. بیا به د مانځه په دوران کې موبایل بند دی، دا یې بندول واجب دي، ولې ځکه چې دې د لاسه ستا مونځ هم خرابېږي او د نورو مسلمانانو مونځ هم خرابېږي. نو دا د الله په توفیق سره زموږ یو سل درې پنځوستم نشست او ناسته ده. په دې کې اولنی سوال یو ورور کړی دی، وایي ما داسې اورېدلي دي د یو کس نه چې حدیث کې دا راځي چې غر د خپل ځینه خوځېدی شي خو د یو انسان اخلاق نشي بدلیدی، ځکه چې په دغې باندې دی پیدا شوی دی نو دا نه بدلیږي. نو داسې څه حدیث دي؟ الجواب، طریقه هم دا ده کومه چې د دې رور ده چې کله ته یوه خبره واوري د هغې به تپوس کړي. دا نه چې به چا ووایي چې حدیث کې راغلي او ته حدیث کې راغلي، او یا کتاب کې راغلي او ته کتاب کې راغلي، او مولوي صاحب ویلي دي مولوي صاحب ویلي دي. د هرې خبرې تحقیق به کوې. داسې خو ډېرې خبرې دي چې د هغې نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته کېږي یا علماو ته کېږي، کتابونو ته کېږي. ته به د هغې تحقیق کوې. اول دا خبره چې نسبت د حدیث ته صحیح دی او که نه، رسول صلی الله علیه وسلم ته د حدیث نسبت رسي او که نه. بله دا چې د مولوي صاحب خبره، د مفتي صاحب او د شیخ صاحب دا خبره په دې څه دلیل شتي او که نه، دا د مسلمان شان دی. امام احمد ابن حنبل یو حدیث راوړی دی په خپل مسند کې، سند د امام زهري رحمه الله دی. امام زهري وایي چې ابوالدرداء رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې موږ یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست شو او دا خبرې مو رایادولې چې لکه روان وخت کې به څه کېږي او څه نه کېږي او دا فتنې او علامات د قیامت، یعنې دغه بحث روان. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه، که تاسو دا خبره واورئ چې غر د خپل ځینه خوځېدلی دی نو ویې منئ. واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به، او که دا موردی چې یو سړي اخلاق بدل شوي دي نو په دې یقین مه کوئ. وانه یصیر الی ما جبل علیه، ځکه چې په څه باندې چې الله دې پیدا کړی دی باقی شاني. دا روایت ته ورته اوس حدیث دی او امام احمد بن حنبل هم راوړی، خو دې سند کې د امام زهري رحمه الله راځي و امام زهري د ابوالدرداء رضی الله عنه دا روایت را نقل کوي
نو دلته دا خبره چې زهري ابو الدرداء رضی الله عنه سره ملاقات نه دی شوی نو هغه څنګه دا روایت دغه نه رانقل کوي ځکه محققین علماو دا حدیث کمزوری کړی دی او وی د دې حدیث سند چې دغه منقطع دی پرې دی په منځ کې پرې شوی دی ځکه چې یو کس د هغه کس نه نقل کړي چې هغه سره ملاقات نه دی شوی نو دا سند دا کړی یو بل ته نه دی اچولی شي پوه شوي پې که نه ښه شیخ الباني رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړې ده هغه دا وی د دې حدیث نه د جبر بن راځي جبري یو فرقه ده ګمراهه هغوی دا وایي چې انسان مجبوره دی یعنې د انسان په وس کې هېڅ هم نشتي څه چې کوي دا پې څوک کوي الله پې کوي ولیاذ بالله هغوی د انسان چې دا ګناه کوي دا پې الله کوي ځکه چې انسان مجبوره دی نو د دې وایي که دا روایت صحیح شي څنګه صحیح کېدی شي او دې نه دا بین راځي یعنی انسان مجبوره دی چې دی خپل اخلاق نشي بدلولی نو بیا دغه فضایل چې د حدیثونو کې د اخلاقو راغلي د هغې سره به څه کوو یو سړی به څنګه خپل اخلاق ښایسته کوي خو نشي کولی خو بیا د حدیث کې دا شو چې یاره وایي که وامریدو چې چا اخلاق بدل شوي دي دې باندې یقین مه کوو ځکه چې اخلاق نه بدلي یو بل روایت کې هم داسې راځي امام ابن ابي عاصم راوړی دی او په کې دا دي چې وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مغیر الخلق کمغیر الخلق اخلاق بدلول داسې دي لکه د انسان پیدایش بدلول نو وی ته د یو کس اخلاق نشي بدلولی تر څو چې تا د هغه پیدایش نه بدل کړی په کوم باندې چې الله پیدا کړی دی او دا حدیث هم سندن کمزوری حدیث دی سند نه بغیر ګور نور حدیثونو کې څه راځي امام احمد راوړی دی ګوره دې ته اوس کې عبدالله بن مسعود وایي صحیح حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم احسنت خلقي فاحسن خلقي یا الله زما پیدایش دې ښایسته پیدا کړی دی نو زما اخلاق هم ښایسته که که چېرته اخلاق نه بدلېدی نو بیا د دې دعا څه مطلب شو زما سره یې پوهېدی خبره کېږي نه پوهې که چېرته اخلاق نه بدلېدی نو بیا د دعا ولې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي بیا خو د دې څه مبارکې دعا غواړي چې هغه ناممکنه ده ها یو روایت کې داسې راځي ګوره دې ته غوږ کړه عبدالرحمن ابن ابي بکر وی اشج ما ته یو ورځ دا ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره کړې ده چې په تا کې دوه خویونه دي یحبهم الله تا کې دوه خویونه دي یحبهم الله دا دواړه خویونه د الله خوښ دي وی ما ورته چې کوم دوه خویونه دي وی چې تا کې صبر دی او تا کې حیا ده دا دوه خویونه د الله خوښ دي وی ما ورته چې یا رسول الله دا په ما کې زاړه دي که نه وسني دي وی نه د تا کې مخکیني دي د تا کې د صفات په تا کې مخکیني دي نو ما وی چې الحمدلله الذي جبلني د الله شکر دی چې زه الله راړولی یم په هغه اخلاقو باندې چې هغه د الله خوښ دي امام بخاري یو حدیث راوړی امام مسلم هم راوړی ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی پای کې دا دی اوږد حدیث ته خو منځ کې پکې دا دی ومن یتصبر یصبره الله او څوک چې د صبر کولو کوشش کوي الله ولې د صبر توفیق ورکوي خیر هم د صبر هم اخلاق دي که نه څوک چې د صبر کوشش کوي نو الله ولا توفیق ورکوي او که موږ داسې ووایو چې یاره اخلاق نه بدلېږي بیا موږ کوشش مه کوه د صبر ځکه که ته پیدا شوی داسې چې تا کې صبر وي نو بیا ته کولی شي او که ته داسې نه پیدا شوی بیا ته صبر نشي کولی نو دا حدیث دي خو حدیث څه دی کمزوری دی کوم مبارک چې دې ورور تپوس کړی دی او صحیح خبره دا دی چې اخلاق بدلیږي چې کله انسان کوشش وکړي او موږ په خپلو سترګو لیدلي یعنې یو خبره د اورېدو بل د لیدو یې لیدلي دي موږ
چې یو سړی اخلاق یې ګډوډ دي وروسته اخلاق هغه برابر شوي دي. خلک یې خپل مجلسونو کې صفت هم کوي، یاره وایي دی پوخا دي سي وخه اوس وایي دومره ښه سړی ته جوړ شوی دی، دومره ښایسته اخلاق یې دي. مخکې به یې د مشر کشر قدر نه کوه، اوس قدر کوي. نو اخلاق بدلیږي چې کله سړی کوشش وکړي د الله په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. او دا کیدی نشي چې یعنی یو کار د کیدی شي او رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې هغه نشي کیدی، ځکه خو هغه روایت سندن څه دی هغه کمزوری دی، بلکې د حدیثونو نه دا ښکاري، دا دوه درې دلایل به ما پیش کړو چې اخلاق بدلیدی شي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم الله ته ووایي یا الله څنګه چې دې ښایسته پیدا کړی ما نو دغه شان زما اخلاق هم ښایسته کړه، یعنې اخلاق ښایسته کېږي دا به ځینې ولاړ. د هغې نه به دې ورور تپوس کړی دی که یو سړی خوراک وکړي څه شی وخوري ډوډۍ وخوري او بیا خوله کنګال نه کړي او مونځ وکړي دا مونځ صحیح دی او که نه؟ مستحب طریقه دا ده، مستحب چې کله سړی خوراک وکړي او بیا مانځله ځي نو خوله کنګال کړي. د هغې دوه فایدې دي که دې غاښونو کې څه اثرات د خوراک پاتې شوي نو هغه به صفا شي، او بله ده چې د خولې نه به بین نه راځي. ځکه شریعت وایي مسواک استعمال که کله چې مانځه ته ودرېږي د دې دپاره چې خوله صفا شي، خو دا مستحب دی. او چې مستحب وویلی شي څه مطلب شو؟ که چا ونه کړو نو ګناهګار نه دی. نو که چېرته چا خوله کنګال نه کړه او مونځ یې وکړو نو مونځ یې صحیح دی. او په دې الحمدلله دلیل دی. امام احمد بن حنبل حدیث راوړی، صحیح حدیث دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يأكل عرقا من شاد ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د ګډ غوښه یې وخوړه، یو هډوکي نه غوښه وخوړه او بیا یې مونځ وکړو او خوله یې نه وه کنګال کړې، بلکې اوبو له لاس هم نه و وروړی. په بل حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه، هغه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. رسول صلى الله عليه وسلم یو پیر پی وسکړو او بیا خوله کنګال نه کړه او نه یې اودس چاردام کړی د مونځ یې وکړو، اودس یې له مخکې نه روغ. نو دې حدیثونو نه دا مسله راووته که څوک خوله کنګال نه کړي نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی او خوله کنګالول مستحب دي. نو غوره طریقه ده چې سړی خوله کنګال کړي، خو که څوک یې کنګال نه کړي او مونځ وکړي نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی.